Oria English Language Program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه برنامه لسان انګلیسي اوریا وړاندې کوونکی عارف اوریا. Lesson 63 دریشپیتم لوست درس 63 Future Continuous Tense راتلونکې جاری زمانه زمان آینده جاری. دوستانو Future Continuous Tense په انګلیسي کې داسې تعریفو. Future Continuous Tense expresses an activity or situation that will be continuous for a period of time in future. دوستان نهایت عزیز Future Continuous Tense را در انگلیسی به شکل تعریف میکنیم. Future Continuous Tense expresses an activity or situation that will be continuous for a period of time in future. راځي دوستانو چې په پښتو کې تعریف واورو. راتلونکې جاری زمانه هر هغه عمل یا حالت تشریح کوي چې په راتلونکي وخت کې به د یوې مودې لپاره جاری وي. نو راځي دوستانو چې په دری کې هم واورو. زمان آینده جاری عمل یا حالت را تشریح می کند که در آینده برای یک مدت جاری باشد. پس بیاین دوستان عزیز که فرمول یا ساختمان زمان آینده جاری را ببینیم. نو در راځي دوستانو چې د دې زمانی جوړښت ووینو چې څنګه ده. Structure of Future Continuous Tense. دوستانو د دې زمانی جوړښت یا ساختمان چې ده په دې شکل باندې ده چې اول سبجیکټ راځي. له سبجیکټ نه وروسته یو ماډل اگزیلري چې ویل ده. ویل په راتلونکو زمانه کې ټولو راتلونکو زمانو کې ویل استعمالیږي. ویل راځي. د ویل نه وروسته بی راځي. دغه بی ای دا په خپله دا چې ده لکه ام از آر کومکی فعل ده. او له هغې نه وروسته ورب راځي. فعل اصلي فعل راځي چې ورسره آینجي راځي. آینجي ولې ورسره راځي؟ ځکه دا هم یوه جاري زمانه ده. او له هغې نه وروسته مفعول د جملې یا د جملې پاتې برخه راځي. مثلا مثال کې وایي چې I will be flying to Kabul tomorrow. I will be flying to Kabul tomorrow. زبا سبا کابل ته الوتنه کوم. یعنی سبا ته به زما دغه الوتنه جاری وي. په یو مدت دپاره باید شوي جاری به وي. یعنی په تیاره کې به یم او دغه زما پرواز به جاری وي. من فردا به کابل پرواز میکنم. دوستان عزیز ببینید در این جمله در ساختمان Future Continuous Tense که هست اول فاعل میه. فاعل سبجکت است. بعد از او باز ویل میاد. در تمام زمانه های آینده ویل که یکی از مادل اگزیلری ورب است او میاد. بعد از او بی ای میاد که بی ای خودش مانند ام از آر یک فعل کمکی است. و بعد از او باز ورب فعل میاد و امرای فعل همیشه آینجی میاد. بعد از او باز آبجکت یا مفعول جمله است یا باقی مانده سه جمله است. مثلا در مثال ما شما میبینیم که میگیم I will be flying to Kabul tomorrow. در این جمله I سبجکت یا فاعل است. ویلم که فعل کمکی است. بی همچنان آمده که یک فعل کمکی است. فلای خودش یک فعل است که پرواز کردن را میگه و همراهش آینجی آمده. بعد از او to Kabul tomorrow اینم آبجکت یا مفعول جمله است. یعنی من فردا به کابل پرواز میکنم. یعنی همی پرواز ما فردا برای یک مدت جاری خواهد بود. یعنی continuous یا جاری خواهد بود. پس Future Continuous Tense برای عمل یا حالت استعمال می شود که در آینده برای یک مدت چی باشه؟ جاری باشه. دیگه برای از این ما شما کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ Future Continuous Tense یا زمان آینده جاری. دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به پوه شوي یاستئ. نو راځئ چې مثالونه هم وګورو. I will be working
from 7 to 3 tomorrow. I will be working from 7 to 3 tomorrow. I will be working from 7 to 3 tomorrow. زبا سبا لو بجو نه تر 3 بجو پوری کار کوم. من فردا از ساعت 7 الا 3 کار میکنم. دوستانو ګوري په دې جمله کې چې دا یو future continuous tense ده. په دې کې وایي چې زبا سبا لو بجو نه تر 3 بجو پورې کار کوم. دغلته مې دا خط کش کړی ده. د خط تاسو ګورئ چې past تیره سوې زمانه ده. دغه خط منځ کې کش شوی ده now اوس ده او دغه دی خواته چې دوه دانې چلیپاګانې دي x لیکل شوي دي دا راتلونکې ده. خو دلته په دغه جمله کې چې کله وایي چې I will be working from 3 to 7 tomorrow ګورو چې دیزی کې دغه د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به زما دغه کار جاری وي یعنی جریان بلري سبا ته. نو دغه وخت لپاره موږ تاسو future continuous tense استعمالو یا راتلونکې جاری زمانه استعمالو چې په راتلونکې کې به دغه عمل یا دغه حالت به چی شوي د یو مدت لپاره به جاری وي. مدت ګوره دلته موږ تاسو ګورو چې له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې دغه کار کول چی به وي جاری به وي یعنی کنټینیوس به وي. نو د دغسې هغه دپاره حالتونو یا عملونو دپاره موږ تاسو future continuous tense استعمالو. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم I will be working from 7 to 3 tomorrow. I will be working from 7 to 3 tomorrow. در اینجا میبینیم که یک خط ما کش کردیم بعدا اینجا خط بانجانی نوشته کردیم past که گذشته است now هم حال است و از این به این طرف که است این آینده است که در آینده باز دو دانه x یا چلیپا کشیده میجا که از ساعت 7 تا 3 اینجا میبینیم که در این جمله ما شما میگیم که I will be working from 7 to 3 tomorrow یعنی من فردا از ساعت 7 الا 3 کار میکنم. یعنی که امی عمل کار کردن ما از ساعت 7 شروع میشه تا ساعت 3 جاری می باشه. یعنی امی عمل کار کردن ما از ساعت 7 تا 3 چی می باشه جاری می باشه در آینده که فرداست. یعنی هنوز نشده ولی فردا از ساعت 7 تا 3 امی کار ما جاری خواهد بود یعنی جاری کنتینیوس خواهد بود دیگه. پس به این قسم یک عمل ما شما از زمان future continuous tense استفاده میکنیم. هر وقتی که مثلا با کسی ما صحبت میکنیم و میگیم درباره یک عملی که فردا یا پس فردا یا هفته آینده سال آینده ماه آینده یک عمل ما برای یک مدت جاری باشه برای از ما شما future continuous tense را استفاده میکنیم. دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به ښه پوه شوي یاستئ یعنی په راتلونکي کې د یو مدت دپاره چې کوم عمل جاری وي د هغې دپاره موږ تاسو کومه زمانه استعمالوو future continuous tense. نو راځئ چې نور مثالونو کې هم لا ښه زده کړو. We will be waiting for you tonight. We will be waiting for you tonight. We will be waiting for you tonight. منگ با نن شپه درته انتظار کوو. ما امشب برایت انتظار میکنیم. دوستانو په دې جمله کې هم ګورو چې وی سبجیکت و فاعل ده will هم ماډل اگزیلری یا کومکی فعل ده بی هم کومکی فعل ده wait په خپل انتظار ته وایي ING ورسره راغلی ولې ING ورسره راغلی ځکه چې دا یو جاری زمانه ده. for you tonight دا د جملې پاتې برخه ده. نو په دې ځای کې ګوره موږ تاسو وایو چې موږ به نن شپه درته انتظار کوو یعنی ستا د راتګ تر وخته پورې به زموږ انتظار جاری وي یعنی په راتلونکي کې د یو مدت دپاره به زموږ انتظار د تا لپاره څه وي جاری به وي. نو د دې دپاره موږ تاسو future continuous tense استعمالوو یعنی د تا تر راتګه پورې به زموږ دغه انتظار څه وي جاری وي تر څو چې ته راځې چې کله ته راسې به د انتظار ختمیږي. دوستان عزیز در این جمله میبینیم که میگیم We will be waiting for you tonight. ما امشب برایت انتظار میکنیم. یعنی که تا که خودت میایی تا که تو میرسی تا به او وقت ما برایت انتظار امشب میکشیم. یعنی که انتظار ما
برای تا آمدن تو برای جاری خواهد بود. پس برای زی ما کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ future continuous tense. نو راضی دوستان یا بل مثال هم مگورو. پس بیاین دوستان عزیز که یک مثال دیگر هم ببینیم. You will be watching this video for 25 minutes. You will be watching this video for 25 minutes. You will be watching this video for 25 minutes. تاسو به دا ویدیو د 25 دقیقو لپاره ګورئ. شما این ویدیو را برای 25 دقیقه تماشا خواهید کرد. دوستانو په دې جمله کې ګورو بیا هم چې you will be watching this video for 25 minutes یعنی تاسو به دا ویدیو د 25 دقیقو لپاره ګورئ. یعنی تاسو دغه د لیدو عمل به په راتلونکي زمانه کې د 25 دقیقو لپاره چې شوي جاری به وي. یعنی په راتلونکي زمانه کې کېدای شي نن شپه وي، سبا ورځ وي، بل سبا ورځ وي، بل هفته وي. یعنی د 25 دقیقو دپاره به ستاسو دغه عمل د کتلو چې دغه ویدیو به ګورئ دا به شوي جاری به وي. دوستان عزیز در این جمله ما شما میبینیم که میگیم You will be watching this video for 25 minutes. شما این ویدیو را برای 25 دقیقه تماشا خواهید کرد. یعنی امی عمل تماشا کردن شما که ویدیو را تماشا میکنین در آینده برای 25 دقیقه جاری خواهد بود. یعنی که وقتی که شما طرف ویدیو نگاه میکنین یا ویدیو را تماشا میکنین امی عملتان را در آینده اگر او امشب باشه، فردا باشه، هفته آینده باشه، ماه آینده باشه برای 25 دقیقه جاری خواهد بود. پس برای کدام برای تو یک عمل کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ future continuous tense یعنی زمان آینده جاری. نورازی دوستان چی بل مثالی هم وگورو. پس بیاین دوستان عزیز که یک مثال دیگر هم ببینیم. They will be sleeping from 9 to 10. They will be sleeping from 9 to 10. They will be sleeping from 9 to 10. هغوی به لنهو تر لس بجو پوری ویده وی. آنها از ساعت 9 الا 10 خواب خواهند بود. دوستانو بیا هم په دې جمله کې ګورو چې دا future continuous tense ده. یعنی په دې ځای کې دغه د خوب کولو عمل به له 9 نه تر 10 پورې 9 بجو تر 10 بجو پورې به په آینده کې جاری وي. یعنی جریان بلری. دوستان عزیز در این جمله هم میبینیم که میگیم They will be sleeping from 9 to 10 یعنی آنها از ساعت 9 الا 10 خواب خواهند بودند. پس در اینجا میبینیم که امی عمل که در آینده میشه از ساعت 9 تا 10 جاری خواهد بود. یعنی که امی خوابیدن اینا جریان خواهد داشت. پس برای عمل یا حالتی که در آینده برای یک مدت جاری می باشه برای از ما شما کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ future continuous tense. future continuous tense. نورازه دوستانو چی پیابل مثال که هم بگورو. پس بیاین دوستان عزیز که در یک مثال دیگه هم ببینیم. He will be sitting here. 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 هغه به دلتا ناست وی. هغه به دلتا ناست وی. هغه به دلتا ناست وی. او در اینجا نشسته خواهد بود. او در اینجا نشسته خواهد بود. He will be sitting here. دوستانو په دې جمله کې هم ګورو چې وای هغه به دلته ناست وي. یعنی دا یو عمل ده چې په راتلونکي کې به جاری وي. دوستان عزیز در اینجا هم میبینیم که میگیم he will be sitting here یعنی او در اینجا نشسته خواهد بود. یعنی که در آینده همین نشستن ای آدم جاری خواهد بود. یعنی که اینجا نشسته خواهد بود. یک عملی هست که برای یک مدت در آینده جاری خواهد بود. پس برای کدام زمانه استفاده میکنیم؟ future continuous tense.
نو راځئ دوستانو چې یو بل مثال هم وګورو. پس بیاین دوستان عزیز که یک مثال دیگر هم ببینیم. She will be coming late. She will be coming late. هغه به ناوقت راځي. او ناوقت خواهد آمد. دوستانو په دې جمله کې هم د فیوچر کنټینیوس تنس ده، یعنی دغه کس چې را روان ده، دغه نجلۍ یا دغه ښځه چې را روانه ده، یعنی هغه به ناوخته راځي، یعنی د هغې دغه راتګ به د یو مدت لپاره جاري وي، یعنی ناوخته به وي، خو په آینده کې به دغه راتګ به شوي جاري به وي. She will be coming late. او ناوقت خواهد آمد. دوستان عزیز در این جمله میبینیم که she will be coming late، امی آمدن این خانم در آینده جاری خواهد بود. اگر که ناوقت است یعنی بعدا میشه، در آینده میشه، ناوقت میشه، ولی برای یک مدت امی آمدن این خانم چی خواهد بود؟ جاری خواهد بود. پس برای عمل یا حالتی که در آینده برای یک مدت جاری باشه، برای از او ما شما از future continuous tense استفاده میکنیم. دوستانو په دې هیله چې په دې باندې هم پوه شوي یاستئ، نو راځئ چې یو بل مثال هم وګورو. It will be charging. It will be charging. It will be charging. هغه به چارج اخلي، یعنی هغه به د چارج اخیستلو په حالت کې وي. مثلا یو څوک د تلیفون غوښتنه کوي چې تلیفون دې راکړه، یا مثلا هغه وکړه او ته ورته چې هغه به په راتلونکي یو ساعت کې یا 2 ساعته کې په چارج کې به وي، یعنی چارج به اخلي. نو د دې لپاره موږ تاسو فیوچر کنټینیوس تنس استعمالوو. دوستان عزیز در این جمله میگیم که it will be charging. او چارج خواهد گرفت یا او در حالت چارج شدن خواهد بود. یعنی اگر مثلا کسی موبایلتان میخواه یا یک چیز دیگه که چارج میشه، شما برش میگین که در آینده او در حالت چارج شدن خواهد بود. پس برای از ما شما کدام زمانه را استفاده میکنیم؟ فیوچر کنتینیوس تنس را استفاده میکنیم. برش میگیم که it will be charging. It will be charging. او در حالت چارج شدن خواهد بود یا او چارج خواهد گرفت. دوستانو په دې هیله چې په دې باندې به هم پوه شوي یاستئ چې it will be charging دا یو future continuous tense ده. کومه زمانه ده؟ future continuous tense ده، یعنی هغه به چارج اخلي یا هغه به د چارج اخیستلو په حالت کې وي. نو دوستانو راځئ چې نور معلومات هم ترلاسه کړو. دوستانو موږ تاسو ولیدل چې په دې زمانه کې هم له ول څخه ډیر کار اخیستل کیږي، چې ول په خپله یو ماډل اګزلري ورب ده یا وضعیتي کومکي فعل ده. که چیرته غواړو چې یوه جمله موږ تاسو منفي کړو او یا یې سوالیه کړو، نو بیا هم له همدې ول نه موږ تاسو ګټه اخلو. مثلا will not په خپله منفي ده او اکثره په جملو کې به تاسو هم won't ووینئ، WON یو اپوسترافي ټي ده. won't چې ده دا د will not مخفف ده دوستانو، یعنی په لنډیزې ده، په لنډ شکل باندې لیکل کیږي. مثلا د I will not په ځای باندې I won't وایي اکثره په جملو کې. نو په دې هیله چې په دې باندې به هم پوه شوي یاستئ. بیا هم تکرارومه چې will یو کومکي فعل ده او په فیوچر کنټینیوس تنس کې ډیر زیات استعمالیږي او د دې منفي چې ده will not ده او یا مخفف یا لنډیزې won't ده. مثلا په دې جمله کې موږ تاسو ګورو چې وایي I will be calling you. زه به تا ته زنګ وهم. او که چیرته غواړم چې دا جمله زه منفي کړم، نو وایم چې I won't be calling you. زه به تا ته زنګ نه وهم. I won't be calling you. دا won't دلته موږ ویلی، دا هم داسې ویلی شو چې وایي چې I will not be calling you یا I won't be calling you. دواړه یو معنا لري، یعنی زه به تا ته زنګ نه وهم. I will be calling you. زه به تا ته زنګ وهم. I won't be calling you یا I will not be calling you یا زه به تا ته زنګ نه وهم. دوستان عزیز
will که یکی از مادل اگزیلری ورب یا فعل کمکی است که در این زمانه هم ازش استفاده میشه. پس will چی است؟ که یک فعل کمکی است و منفی will not است که در جملات منفی ما میتونیم که will not را استفاده کنیم و مخفف will not won't است که در اینجا براتون نوشته کردیم won't یا will not یک معنا داره که won't مخفف will not است. مثلا در جمله ما شما میگیم که I will be calling you، من برایت زنگ خواهم زد یا من در حالت زنگ زدن برای تو خواهم بودم. پس در اینجا دوستان عزیز میبینیم که will باز استفاده شده. اگر خواسته باشیم این جمله را ما شما منفی بسازیم پس میگیم که I won't be calling you، من در حالت زنگ زدن برای تو نخواهم بود یا من برایت زنگ نخواهم زد. پس در اینجا won't چی است؟ will not است، یعنی منفی will است که برای یک کسی میگیم که من برای زنگ خواهم زد، من برای زنگ نخواهم زد. پس نخواهمش چی است؟ won't است. دیگه I will be calling و توسط will ما میتونیم که یک جمله را سوالیه هم کنیم که در مثال های آینده براتون نشان میدم. I will be swimming today، زبا نن لامبو و هم. که چیرته دوستانو غواړو دغه جمله منګه تاسو سوالیه کړو نو بیا وایو چې will I be swimming today، آیا زه به نن لامبو وهم. په دې ځای کې دغه will د جملې سر ته راغی او نوره جمله مو ورپسې ولیکله. او که چیرته غواړو همدا جمله منګه تاسو منفي کړو نو وایو چې I will not be swimming today، زه به نن لامبو نه وهم یا I won't be swimming today. مخکې مې تاسو ته ویلي و چې د will not مخفف won't ده، یعنی دغه آخری دواړه جملې یوه معنا ورکوي. I will not be swimming today یا I won't be swimming today د دواړو یوه معنا ده. دوستان عزیز ما شما یک جمله عادی که میگیم که I will be swimming today، من امروز آبازی خواهم خورد. در اینجا آبازی خوردن در آینده برای یک مدت جاری خواهد بود. اگر خواسته باشیم این جمله را سوالیه کنیم پس میگیم که Will I be swimming today، آیا من آبازی خواهم کرد. در اینجا will را به شروع جمله آوردیم و دیگه همون جمله را پشتش نوشته کردیم. و اگر خواسته باشیم که جمله را منفی کنیم پس بعد از will یک not را اضافه میکنیم که میگیم I will not be swimming today، من امروز آبازی نخواهم کرد، یعنی که will not شد منفی شد. یا I won't be swimming today، من آبازی نخواهم کرد. در آخری دو جمله یک معنا داره. می جمله آخری مخفف جمله دیگه است که I will not میگیم I won't. Rayhan will be doing his homework، Rayhan will be doing his homework، ریحان به خپل کورنۍ کار سرته رسوي یا کار خانگی به خپل کوي. که چیرته غواړو دوستانو دغه جمله منګه سوالیه کړو نو will د جملې سر ته راوړو وایي چې will Rayhan be doing his homework، آیا ریحان به خپل کار خانگی کوي. او یا که غواړو چې منفی کو نو وایي چې Rayhan won't be doing his homework، ریحان به خپل کار خانگی نکوي. کار خانگی هومورک ته وایي د مکتب کار چې په کور کې سر ته رسیږي. دوستان عزیز در این جمله میبینیم که میگیم ریحان will be doing his homework، ریحان کار خانگی خود را انجام خواهد داد. حالا اگر خواسته باشیم این را سوالیه کنیم پس میگیم که will Rayhan be doing his homework، آیا ریحان کار خانگی خود را انجام خواهد داد. اگر خواسته باشیم امی جمله را منفی کنیم پس میگیم که ریحان won't be doing his homework، ریحان کار خانگی خود را نخواهد کرد یا انجام نخواهد داد. همین جمله میتونیم که will not هم بگوییم ولی won't مخففش هست که زیادتر استفاده میشه. ریحان will not be doing his homework یا ریحان won't be doing his homework، پس هر دوش یک معنا داره. دوستانو هیله ده چې په future continuous tense باندې به ښه پوه شوي یاستئ. نو همدغه شان که چیرته جمع اسمونه وي که he she it I we you they هر څه راشي نو په همدغه یو شکل باندې جملې ور باندې سوالیه هم کیږي او که چیرته غواړو چې منفي کړو نو په همدې شکل باندې جملې کولی شو چې په منفي باندې هم تبدیل کړو.
اوس نو دوستانو تاسو په کامنټ کې داسې یوه جمله په فیوچر کنټینیوس ټنس باندې ولیکئ چې هغه بیا په سوالیه او منفی باندې هم بدله کړئ. دوستان نهایت عزیز، حال در کامنت یک جمله را بنویسین و بعدا او را به سوالیه و منفی نیز تبدیل کنین تا من بدانم که آیا فیوچر کنټینیوس را درست فهمیدین و یا خیر. بیا هم دوستانو له تاسو څخه مننه. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز، لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان، زنده باد افغانستان.